الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على صفوة رسله وخاتم النبيين سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزتمند حاضرینو او اوریدونکو، د اشهر الحج په مناسبت سره سو خبرې مخکې جمعه باندې شوې وې. د حج د اهمیت او د فرضیت او د ثوابونو متعلق د اهل سنت والجماعت علماء حضرات هغوی فرمایي چې ومن مکملات الحج زیارت سید القبور. د حج د مکملاتونه چې حج کاملیږي او مکملیږي او سر ته رسي او هغه ټول ثوابونه د هغې انسان مستحق ګرځي، وی هغه د زیارت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. ځکه د حج د فریضه او د دې د اهمیت او د دې د ثوابونه، د کعبه شریفی عظمت، د صفا او د مروه بیان، د مقام ابراهیم تذکره، د حجر اسود بیان، د دې ټولو خبر مونږ ته راکړی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم. د دواړو جهانو د سردار مبارک نه مخکې همدغه کعبه شریفه وه، خلکو پکې بوتان ایښي وو، 380 بوتان پکې پراتو. خلکو به چې څاروي حلال کو، وی به چې دا اله قبلیږي چې د دې دا وینې مونږ د کعبې شریفې په دیوال باندې واچو. دا څومره بېادبي ده، د کعبې شریفې په دیوال د څاروي وینه هغه په هغې باندې اچول. د هغې خلکو عبادت شو، نو هغه هم داسې و چې د خپلې مرضۍ کار یو. وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديه. د هغې مونځ چې د کعبې شریفې په خوا کې، نو هغه دا و چې به شپیلي به اول لاسونه به یې پړکول، طواف به یې په بربنډه باندې کول. وی به دې کپړو کې مونږ ګناهونه کړي دي، نو اوس مناسب نه دي چې په دې جامو کې مونږ طواف وکړو. نو لباس به د بدن نه لرې کړو، نو بیا به یې طواف کولو. چې څه ناروا و نو هغه په هغې کې و. خو دا ټول برکات دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم، دا الله جل شانه احسانات چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک دنیا ته راولېږلو. هغه مبارک دا پیغام ورکو چې الله جل شانه وحده لا شریک دی، و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. قولوا لا اله الا الله تفلحوا. د توحید بیان خلکو ته وکړو، د خپل رسالت بیان خلکو ته وکړو، د آخرت د عقیدې بیان ورته وکړو، او خوش قسمت خلکو په هغه مبارک باندې ایمان راوړو. د صحابیت هغه اوچت مقام ورته حاصل شو. اوس د هغې نومونو سره رضی الله تعالی عنه دا ورسره لیکي. الله د دی نه رضا دی او دی د الله تعالی نه رضا دي، صحابه کرام. نو د حضور پاک صلی الله علیه وسلم د روزه اطهر، د هغه مقدس روزه مبارکه دیدار او د هغې هغه شرف باندې انسان مشرف کیږي. دا د ژوند یو لویه سرمایه. دیو جن حجاج کرام
یا د حج نه مخکې چې ورسره وخت وي نو لاړ شي مدینې منورې ته، او چا دپاره دغه انتظام چې د حج نه پس لاړ شي. مدینه منوره على صاحبها الف الف صلاة وتحیه، دیتا دا نم الله جل شانه اخده. ان الله تعالی سمى المدینه طابه. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک فرمائی کہ اللہ تعالی مدینه تا نم طابه اخده. طابه یو نم دا مدینه، طابه، طیبه، دار، دا ټول نمونه د مدینه منوره. علامه ابن حجر رحمت الله علیه وی د زرو نه زیات نمونه د مدینه منوره. دا یو څو پکې ډیر مشهور دي. جاهلیت دور کې به خلکو یثرب یا یثرب هم وي، خدا غینه من راغلی مسلمانانو تاسو ته یثرب موای، ځکه یثرب خو ملامتیات وي، بیماری ته وي او غم ته ویل کیږي. او مدینه منوره خو پاک ځای دی، مبارک ځای دی، مقدس دی، د دواړو جهانو د سردار مبارک د قیام د پر الله تعالی په تمام دنیا کې د دغه ځای انتخاب فرمایلی دی. نو دې ته تاسو مدینه منوره ورته وایئ، مدینه طیبه ورته وایئ، مدینه طابه ورته وایئ، دارالایمان ورته وایئ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دا مدینی طیبه متعلق فرمائی ان الایمان لیارز الى المدینہ کما تارز الحیۃ الى جحرها. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ دا دی حدیث مبارک راوی دے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کثیر الملازمہ صحابی دے، قوی الحافظہ دے، تام الضبط دے. د پیغمبر علیہ السلام مبارک د ټولو نه زیات حدیثونه هغه چې امت ته را رسول دی ابو هریره رضی الله تعالی عنہ. کن حدیث ابو هریره را شمار 5374 5374 احادیث د نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. 5300 او یا مبارک حدیثونه د دوالو جهانو د سردار مبارک هغه حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ روایت کړی دی. په امت باندې لوی احسان کړی دی. الله تعالی دې وته جزا ورکي، الله تعالی دې د امت د طرفنا جزای خیر هغه ته ورکي. ان الایمان لیارز الى المدینه. د دوالو جهانو سردار مبارک فرمایي چې ایمان دا مدینه منوره ته داسې راغونډیږي کما تارز الحیۃ الی جحرها، لکه څنګه چې مار خپل سوړي ته راځي. د یو مفهوم محدثین کرام دا بیانوي چې ابتدا کې چې کله هجرت فرض شو نو هغه وخت پکې بیانوي چې هجرت چونکه اوس فرض دی نو اوس به خامخا هر مؤمن مدینه منوره ته هجرت کوي د مکې شریفې نه. چا کې چې ایمان نو دی به ځي مدینه منورې ته، نو ایمان به داسې راغونډېږي مدینه منورې ته څنګه چې د مار دا کوشش چې زه خپل ځای ته ځان ورسوم. او بله معنی دا چې د ایمان خاوندان هغوی د مدینې منورې عاشقانی، هغوی هر وخت په دې کوشش کوي او دا دعاګانې کوي چې کله به مونږ مدینې منورې ته لاړ شو. نو د اهل ایمان دا تمنای، د هغوی د زړه دا خواهشي چې مدینې منورې ته مو الله تعالی بوځي. یو مار چې خپلې سوړې ته د تلو کوشش کوي، مؤمن دا کوشش کوي چې الله تعالی مې مدینې منورې ته بوځي. او بل معنی دا ذکر کوي چې کله قیامت را نږدې شي او هر طرف ته فتنې خورې شي نو د ایمان خاوندان هغوی به راجمع کېږي مدینې منورې ته کما تارز الحیۃ الی جحرها. د څومره آبادۍ چې دي دا ټولې چې ونړېږي قیامت قایمیږي، آبادۍ به ټولې ونړېږي، د ټولو نه په آخر کې به بیا د مدینې منورې آبادي نړېږي. دا به بالکل د قیامت هغه نږدې وخت.
حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنہ. دغه مخکې حدیث مبارک متفق علیه حدیث امام مسلم او امام بخاری رحمت الله علیهما دواړو ذکر کړی دی. څوک هم پکې خبره نشي کولی. متفق علیه حدیث ډېر د اوچتې مرتبې حدیث مبارک. او دا ورپسې حدیث مبارک دا متفق علیه دی. د دې راویم حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنہ دی. بخاری شریف کې دی او مسلم شریف کې چې ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة و منبری علی حوضی. زما د کور د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک کور. هغه فرمایي چې زما کور او زما د منبر په منځ کې روضة من ریاض الجنة، دا باغ دی د جنت د باغونو نه یو باغ. کومه ټوکړه د ځمکې چې زما د کور او زما د منبر په منځ کې ده نو دا د جنت د باغونو نه یو باغ دی. و منبری علی حوضی، او زما منبر زما په حوض باندې دی. حوض کوثر چې چرته وي هغه ځای کې زما منبر هم لګېدلی دی. د دې حدیث مبارک یو قول علما حضرات دا ذکر کوي په وضاحت کې چې دا منبر مبارک او د کور مبارک منځ کې ځای چې دی دا د جنت باغیچه ده، دا د جنت د باغونو نه یو باغ دی. نو لومبنی قول خو پکې دا دی چې دې ته باغ د جنت ولې ویل شوی دی؟ ځکه چې دا ځای د الله جل شانه د رحمتونو ځای دی. څنګه چې جنتین الله تعالی نه خفه کیږي، جنتیان الله تعالی خوشاله او خاص خاص مهربانه کوي په جنتیانو باندې الله تعالی. نو دا ریاض الجنت هم داسې ځای دی چې دلته خصوصي رحمتونه راوریږي د الله د طرف نه. څوک پکې ناستي ولاړې عبادت کوي، خاموش ناستي، په ټولو باندې د الله تعالی هغه رحمتونه راوریږي. یو قول پکې دا دی چې دا د جنت ټوکړه ده، بالکل د جنت نه راوړل شوې ده او دغه ځای ښودل شوې ده. او بیا چې کله دنیا ورانه شي نو دغه ټوکړه به بیا د دغه ځای نه اوچته کړی شي او جنت ته به منتقله کړی شي. نو بعینه هم دغه ځای چې دی د دې مشابهت د جنت سره نه بلکې دغه هم د جنت ټوکړه ده، هلته نه راوړل شوې ده هم جنت ته به بیا وړل کېږي. نو چې مسلمان ته په خپل زندګۍ کې د جنت په دغه ټوکړه کې د یو 2 رکعاتو د 4 رکعاتو د مونځ توفیق میلاو شي، د دې نه لویه خبره بله کمه کیدی شي. الله تعالی دې زمونږ نصیب کړي. یو معنا د دغه حدیث مبارک دا ذکر کیږي، محدثین کرام فرمایي چې ما بین بیتی و منبری روضة من ریاض الجنة، زما د کور او زما د منبر منځ کې دا ځای چې دی دا د جنت د باغیچونو یو باغیچه ده. دلته کې چې چا عبادت وکړو د دې عبادت د برکته به هغه ته الله تعالی په جنت کې باغ ورکړي. ځکه د په ریاض الجنت کې د جنت باغ چې دنیا کې کم دی هغې کې د عبادت توفیق د الله ورکړی دی. نو که خیر الله تعالی په خپل فضل دته د جنت باغ هم نصیب کړي نو دا هم څه وړه خبره نه ده چې هغه دی کې د عبادت توفیق چاته میلاو شو. دا د دې خبرې خوشخبری ده چې دته به که خیري په جنت کې باغ میلاویږي د الله تعالی د طرفه. او دا ورپسې چې فرمایي و منبری علی حوضی، زما منبر زما په حوض باندې دی. نو یو خو همدغه معنی ده چې دغه منبر مبارک دا به آخرت کې حوض کوثر چې کوم ځای کې دی هغه ځای به او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د طرف نه آب کوثر هغه به تقسیمولی شي امتیانو ته به ورکولی شي. همدغه ځای هغه ځای ته منتقل کیږي. یو معنی دا چې دغه ځای کې عبادت چاته نصیب شي نو هغې ته به الله تعالی اوبه د حوض کوثر هم نصیب کړي. نو د جنت د دغه ټوکړې څومره اهمیت بیان شوی دی په دغه یو حدیث مبارک. بل حدیث مبارک دی
دا غیر راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی. حضرت انس رضی الله عنہ جلیل القدر صحابی دی، وړو کې را لوی شوی د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک سره ډېرې دعاګانې ورته کړي دي. هغه مبارک فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک او فرمایل دعا وکړه اللهم اجعل بالمدینه ما جعلت بمکه ضعف من البرکه. اللهم اجعل بالمدینه ضعف ما جعلت بمکه من البرکه. یا الله مدینه منوره ته د مکه شریفه دوچن برکت ورکي. دا متفق علیه حدیث مبارک امام بخاری سے او امام مسلم سے دواړو ذکر کړي. راوی حضرت انس رضی الله تعالی عنہ دی چې د دواړو جهانو سردار مبارک فرمایلی دی خدایا مدینه منوره ته د مکه شریفه دوچن برکت ورکي، یو په دو برکتونه وته ورکي. د حضرت ابراهیم علیه السلام دعاګانې مکه شریفه د پاره چې الله تعالی قبول کړي، نو یقیني خبره ده چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک دعاګانې د مکه شریفه او د مدینه منوره دواړو د پاره الله تعالی قبول کړي. دی وجنه دغه حدیث مبارک هغه علما په دې خبره کې دلیل پیش کوي چې د مکه شریفه نه وي د مدینه منوره فضیلت سیوا ده، او چې څوک وایي د مکه شریفه فضیلت سیوا ده هغه وایي چې برکت نه مراد د رزق برکت. نو د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دعاګانې هغه مدینه منوره ته شوي دي، او دا فرمایلی دي چې چا په مدینه منوره کې فتنه خوره کا د مدینه منوره خلکو ته د تکلیف ورکول کوشش وکړو، چا د فتنې ایجاد وکړو، یو د نقصان یو کار او وغیرہ شروع کو په مدینه منوره کې د مدینه منوره خلکو ته، فعليه لعنة الله والملائکة والناس اجمعین. په دې سړي باندې د خدای لعنت یو د فرشتو د تمام خلکو چې څوک مدینه منوره ته او د هغې خلکو ته نقصان رسوي او هلته د فتنې د پیدا کولو کوشش کوي. د دواړو جهانو سردار مبارک د مدینه طیبه متعلق فرمایلی دي چې مدینه منوره د دې د حفاظت د لپاره الله تعالی د قرب قیامت چې شي د دې به و دروازې وي او په یو یو دروازه باندې به دو فرشتي ولاړې د حفاظت د لپاره څوکیداري به کوي چې د دجال د فتنه مدینه منوره ته داخله نشي. د مدینه منوره د حفاظت لپاره په هر دروازه به الله جل شانه فرشتي ودري. د طاعون فتنه او د دجال فتنه دا به نه داخليږي مدینه منوره ته. نو مدینه د منوره ده، نور والا خار ده او منوره ده. زمونږ والد صاحب رحمت الله علیه هغه به فرمایل مدینه منورم ده او منوره هم ده. منوره چې د و زور سره شي د دې معنی دا ده چې دا خار چې دی دا د حضور پر نور صلی الله علیه وسلم خار دی، منور خار دی، نورانی دی، د رڼا والا خار دی. او چې د و زیر شي بیا منوره ورته ووایي، نو د دې مطلب بیا دی چې دا خار په خپلم نورانی دی او چې څوک ورته داخل شو هغه هم نورانی شي ورسره. د منوره بیا دغه معنی شي په خپلم نور والا دی او چې چاته پکې الله توفیق د عبادت ورکو مدینه منوره ته وردن نشو نو هغه قسم نورانی شي. بیا باغی مثال کې فرمایل چې مدینه منوره کې منځو کې سړی او د حرم شریف نبار بیا روزي وای دا د سپین رنگ والا خلک چې دا سپین پړکیږي او د تور رنگ والا پکې تور پړکیږي، ټول روحانی شي او ټول چینو نورانی شي. هغه تور رنگ والا هم خشته ښکاري او سپین رنگ والا هم خشته ښکاري، ځکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په مبارک جمعات کې مونځ کړی دی، د مونځ سعادت ورته نصیب شوی دی. ادب یہ ہے کہ جب
उनका नाम आ जाए. ادب د مسلمانانو ته پکار دي چې کله د مدینه منورې نوم راشي د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم مبارک راشي تو زبان پر درود و سلام آ جائے. پکار دی چې بیا دې په ژبه باندې درود و سلامي. مدینہ پاک یا رب وہاں سے پیام آ جائے, ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. شاعر وید اللہ جل شانہ حبیبا صلی اللہ علیہ وسلم مونږ خپل ځان ته وغواړه, مونږ ستا د در غلامان یو. او مسلمانانو ته پیغام دا ورکوي چې ادب دا دی چې کله د مدینې منورې ذکر کیږي او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک نوم مبارک اغستی شي نو بیا درود شریف تاسو وایي. پس په ژبه باندې پکار دی چې درود و سلام بیا راشي. او د الله جل شانه نه همیشه مونږ دا سوال کوو چې د مدینه منورې ته هغه ځای نه مونږ ته دا پیغام راشي, وہاں سے ہمیں یہ پیام آ جائے, ہمارے پاس ہمارا غلام آ جائے. چې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبارک او فرمایي چې ما ته د زما دا غلام راشي, دا زما غلام دی, دا زما عاشق دی, نوکر مې دی, ما ته راپرېږدي چې راشي مدینه منورې ته. نو دا سوال پکاري د الله جل شانه په در کې چې الله جل شانه مونږ ټول د آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم د در غلامان کی او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مبارک دی خشته وطن مکی شریفی او مدینه منورې سره الله تعالی زمونږ محبت نصیب کړي او دغه مبارک زینو ادب سره حاضری الله تعالی خالص په خپل فضل باندې زمونږ استاد ټولو بار بار نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار, وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا ولدا إلا أصلحته وعلمته ولا مجاهدا إلا نصرته ولا عدوا إلا أهلكته وخذلته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.